ډېره مننه تراب صاحب. بس دا خو د وس خبره ده، د کوشش خبره ده چې هر انسان په خپل وسه پورې پړ دی. څومره دته وخت میلاویږي په دې موجوده دور کې او هغه د هغې نه فایده واخلي او د خپلې ژبې خدمت وکړي، نو دا ژبه سړی روکېدو له نه ورکوي، دا به دله وده ورکوي. نن مشر میلمه به موږ سره په پښتو ادب او عصري تقاضو باندې یو لیکچر راکوي. نو د هغې په یو 2 شعرونو باندې هغې ته درخواست کوم چې هغې په دغه لیکچر باندې موږ سره خبرې وکړي. د زړه درشل د زړه درازا ته سړی څنګه ورځي؟ د زړه درشل د زړه درازا ته سړی څنګه ورسي؟ داسې ناڅاپه د چاخوا ته سړی څنګه ورسي؟ او مسافري شي نثار لاله، مسافري شي، مزدوري شي، مجبوري او ستړیا، په دومره ستونزو کې هر چا ته سړی څنګه ورسي؟ ډېره مننه کوم چې نن موږ ته ځان را رسولی دی او د دې د راتګ نه به انشاءالله فایده لو. نو خواست کوم محترم بلال فدا سرحدي صاحب ته چې موږ سره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مشاعرہ، تمام و معزز و محترم و شاعران و ادیبانو، نیکی هیلې او احترامات او السلام علیکم. د هر څه نه وړاندې د همنوا پښتو ادبي جرګې د دومره ښکلي محفل د راجوړولو او بیا ماته د بلنې راکولو بې حده مشکور او ممنون یم. او چې څومره ملګري خاص کر د لرې نه راغلي ملګري، موسی خان عکاس صاحب دی، احمد رضا صاحب دی، معاذ عکاس صاحب، هرکلی ورته وایم او ستاسو د ټولو هم منندوي یم چې په دومره لنډ تنګ وخت کې راغلي یې او زما غوندې خلک اورئ. دا د ستاسو خاکساري ده، دا د ستاسو مخلصي ده. الله مو تل همدغسې لره. تراب صاحب خبرې وکړې، دا د تراب صاحب خاکساري ګڼم چې هغوی دومره اعزاز راوبخلو، حالانکې ما دا ملګري ټول پیژني، هلال صاحب او اسماعیل سواتی صاحب مې پیژني چې مونږ هم د دې ځای نه شروعات کړی دی او لا اوس هم په هغه قدم روان یو، لا چېرته رسېدلي نه یو. البته کوشش کوو، الله دې وکړي چې ورسو. د پښتو د ادب خبرې راځي، نو دا کوم مشران چې ناست دي، ما اوس هم دې ملګرو ته په لاره خبره کوله چې د دوی شاعري، د دوی غزل هم زما نه مشر دی. دوی دومره خپل وخت او خپل ژوند د ادب ته وربخلی دی چې دومره وختونه یې پکې تیر کړي دي. که زه د دوی په غزل خبره کوم نو زه به پې لس ځله سوچ کوم، ځکه چې دغه خلک د رنګارنګو تجربو نه، د رنګارنګو حالاتو نه، د رنګارنګو محفلونو نه راتیر شوي دي، د رنګارنګو خلکو سره یې ناسته پاسته کړې ده. دغه خلک به یقینا زما نه زیات عبور لري. نو زه باید چې د دغې مشرانو نه څه واورم، نه چې دوی زما نه واوري. دا د دوی مینه ده او احترام دی. مونږه چې کله شروعات کولو، زما والد صاحب دی الله وبخي، نو هغوی سره به زه ناست وم. زه د وروڼو خویندو ټولو کشر یم. نو هغوی به اکثر ما ته وی، لال به یې راته وی، نو ما ته به یې وی لالوټیه یو څو شعرونه ووایه. نو ما به ورته شعرونه وی، نو بیا به مې ورته وی دا شعرونه خو مې ووی خو په ترجمه یې نه پوهېږم. نو هغه به راته بیا د هغې ترجمه هم کول او په هغې به یې پوهولم هم. د هغه ځای نه مونږ یو قدم اغستی دی او روان یو. په کاکا صاحب کې د دنیا ټولنې جوړې شوي هم دي او ورانې شوي هم دي، خپلې هلې ځلې هم کړي دي. البته که ډېر څه راکړل نو دوی مسافرۍ راکړل. کله چې مونږ دوبۍ ته لاړو په 2012 کې نومبر کې، نو په دوبۍ کې بیا د فرهاد یوسفزي صاحب سره زما وړاندې ملاقات شوی او د هغې نه پس هغوی زه د ځان سره هڅولم چې لاره یې راته جوړه کړو، د ملګرو سره د ممتاز غوندې اوچتو اوچتو خلکو سره یې ملاو کړم او په هغه محفلونو کې مو ناسته پاسته وشوه. په هغه ځای کې چې کله مونږ به شعرونه وی، نو احساس یو داسې څیز دی. زه همیشه د خپلو ملګرو ته ویم چې تاسو کله احساس ولرئ
نو دومره باریکې ولرئ چې تاسو وهڅوي چې تاسو هغه کار وکئ چې هغه ناممکن وي. تاسو به هله یو مقام ته رسئ. زه همیشه ویم چې ارمان او خوب دا غټ نشي کېدی چې تاسو یې تصور وکئ او تاسو ونه بوږنوي، تاسو ونه یروي. دا ارمان نشي کېدی. دا ارمان نه دی چې موبایل واخلم، کمپیوټر واخلم، ګاډی واخلم. دا د وخت تقاضي دي. وخت یې درته پخپله راغورځوي، ورځ تر ورځه دا څیزونه راغورځېږي او هر سړي سره عام کېږي. موبایل تر 5-6 کاله مخکې چا سره نو نن هر سړي سره 2-3 موبایلونه دي. ګاډی د چا سره نو نن هر سړي سره شته دی. تر 5-6 کاله مخکې د چا کورونه لنټري نو نن لنټري کورونه هم جوړ شو، بیټکې هم جوړې شوې، هر څه عام شول. دا د وخت تقاضي دي. وخت یې درته راغورځوي. که تاسو ورپسې قدم اخلی که نه. ارمان هغه دی چې تاسو هغه ارمان وکئ چې هغه تاسو یقینا یو مقام ته ورسئ، تاسو یقینا یو ځای ته ورسئ. نو کله چې به مونږ مشاعرې کولې نو ما به احساس کولو چې زه خو غزل وایم، خو که دی زما نه تپوس وکړو چې دا غزل څه شی دی نو زما ځواب به سي. زه خو شعر وایم او یو شعر لیکم، ټیک ته د دې خلکو په نظر کې به زه یو شاعر هم یم، خو که دی زما نه سوال وکړو چې شعر دی څه شی یا شعر تاریخ څه لري، زه به ورته جواب څه ورکړم. نو ما ځان سره هڅه وکړه. ما 4 کاله د کتاب نه سر نه دی اوچت کړی. په دوبۍ کې به ما کتابونه لوستل او آنلاین او هر ځای نه چې به راته میلاوېدل، حتی چې زما تعلیم نشته، خو ما به هم هغه خپله هڅه کول او کوشش به مو کولو. نن که څه یو د دغې هڅې د دغې کوششونو وجه کیدی شي او د څه مشرانو دعاګانې کیدی شي او د ډېرو ملګرو د لاسنیوي وجه کیدی شي. اصل خبره دا ده چې مونږ ټول دا ټول ملګري شاعران تقریبا ناست یو، غالبا سامعین مني را سره، مونږ ټول شاعران یو او مونږ ټول هڅه کوو چې غزل لیکو، شعر لیکو او دا هم په ذهن کې دا خبره زمونږ د ټولو ګرځي چې مونږ د یو مقام هم حاصل کو. ځکه چې شعر لیکو خو د یو مقام دپاره یې لیکو. اکثر خلک وایي دا شاعر د شعر د نوم دپاره لیکي. زه وایم چې نوم هم پکې نه نو بس بیا خو خبره ختمه شوه. په شعر کې خو دغه یو نوم دی، نور خو پکې څه نشته. مونږ شعر د نوم دپاره لیکو، مونږ شعر د شهرت دپاره لیکو، مونږ شعر د عزت دپاره لیکو، مونږ شعر د ادب د پښتو د پرمختګ دپاره لیکو. بلکې زه همیشه دا خبره کوم چې زمونږ مثال د مداریانو دی. مونږ ښایو د مار او د نولي جنګ، خو زمونږ مثال دوایي خرڅول دی. زمونږ اصل مطلب دوایي خرڅول دی او دوایي دغه ده چې دې خلکو ته پښتو ښودل دي. دې خلکو ته د خپل کلتور، خپل ثقافتي رنګونه مخ په وړاندې راوړل دي. زمونږ نه پاتې شو، هر سره نه پاتې شو. مونږ منګې نه پیژنو، مونږ ګړونج نه پیژنو، مونږ کټورې نه پیژنو. زمونږ راتلونکي نسل به د دې نه هم بدتر حال باندې وي. نو دا هر څه چې کله یو سلسله روانه شوه نو مونږ به دغه قدم اخیستو او دغه څیزونه به مونږ کوشش به مو دغه و چې دا خپله یې زده کړو او ملګرو ته یې وښایو. اصل مقصد زمونږ د غزل دی، د شعر دی. زه همیشه ویم چې تاسو تاریخ ولولئ، د وخت تقاضې وپېژنئ. که نن مونږ د غزل په باریکو خبره کوو نو هغه ځکه کوو چې غزل بې انتها زیات شو. هر شاعر راپاسي او غزل لیکي. د هغې وجه دا شوه چې کله مشران وایي چې یو څیز د حد نه زیات ډېر شي نو دا ګنډېر شي او ډېر شو، بې انتها ډېر شو. په دغه وجه باندې زه ټولو ملګرو ته ویم چې تاسو په غزل تنقید وکئ او داسې تنقید وکئ چې څومره یې د نري چاڼ نه چاڼ کولی شئ. وجه دا ده چې نن د غزل ضروریات نشته، نن د معیار ضرورت دی. مونږ ته معیار پکار دی. غزلې دومره دي چې هر سړی غزل لیکي او هر سړي 500 غزلې لیکلي دي. اصل سیز معیار دی. که نن د سوشل میډیا مونږ ګورو او په دې سوشل میډیا کوم تذلیل د ادب کیږي، بیا خصوصا د غزل کیږي. زه وایم دومره تذلیل د دې په یو تاریخ کې هم نه دی شوی. مونږ په نثر باندې ولې تنقید نه کوو؟ د هغې وجه دا ده چې د نثر کمی لرو او د نثر ضرورت لرو. په دې وجه باندې که تراب صاحب یا د ما ملګري نثر ولیکي زه ورته یم صحیح دی، روان اوسئ. مونږ ته پته وي چې په هغې کې کمزوري شته، خو د هغې وجه دا ده که مونږ دی ته تنقید پې وکړو کیدای شي د دی حوصلې ماتې شي، کیدای شي چې د دی نه لاره خطا شي. په دغه وجه باندې مونږ ته د نثر ضرورت دی او زه وایم چې لیکئ نثر چې څومره لیکلی شئ ویې لیکئ. البته چې د غزل د قوانینو خبره راځي، د شعر د قوانینو خبره راځي، نو باید چې مونږ د شعر قوانین ته ځان ورسوو، د ادب قوانینو ته ځان ورسوو. بیا خصوصا د غزل قوانین څه دي، د غزل تاریخ څه دی، د غزل لوازمات څه دي، غزل به معیار ته څنګه رسوو او ودروو به یې څنګه.
نن یو هلک دی راپاسي وړوکې واړه ماشومان دي راپاسي 140 کلامونه ولیکي کتاب هم چاپ کړي او زموږ معزز محترم خلک ورته بلیکونه هم وکړي. حیران دا یم چې دا خلک دا احساس نه لري چې دی د دې ماشوم څومره نقصان وکړو او چې دا کتاب څوک لولي د هغوی څومره نقصان وشو، زموږ د راتلونکي کل څومره نقصان وشو. سبا به زما هر کشر راپاسي او هغه به وایي پلاني کتاب چاپ کړی ما ته هم چاپ کوي. دا خبره نه ده چې کتاب چاپ کول ګران دي، بلکې کتاب آسان دی او هر سړی چاپ کولی شي. 15,000 روپۍ لګي، هر سړی کوي لګیا دی، خو اصل څیز معیار مو کوم ځای ته ورسولو، څومره مو وغورځولو، د غزل نه متاثر څومره بهر کړو. مونږ په یو ځای کې مشاعره کوله او یو ځای کې چا شعرونه وي نو دغه هلته بم والوتو، هلته ماشومان مړه شو، دلته کې جنازې روانې، دلته فلانې ډینګړې. دا د وخت تقاضا ده، دا ضروریات دي، دا زه منم. خو ما هسې سوچ کولو چې دې څیز مونږ ته دا غزل څومره بدرنګ کړو. دا هغه غزل و چې مونږ به ورته خلکو به وي چې دا د ښځو سره خبرو کول دي، د رومان د لارې راتاوول دي، د رومان لمنه نیول دي. هغه غزل نن په داسې ځای کې ولاړ دی چې سړی شعر اوري، سړی زړه هم نه غواړي چې چاته داد ورکړي. ساحل صاحب نه چا تپوس وکړو وایي ته چاته داد نه ورکوې، ساحل صاحب ورته وایي نه وي څه ووایې چې داد درکړم که نه. مونږ په زړو تقلیدو باندې روان یو، په زړو نقلونو روان یو. بس هغه 500 کاله مخکې چې کومې خبرې تېرې شوي دي همغه خبرې مو رانیولي دي او ریپیټ کوئ ځان ته مو مازغه خراب کړو، خلکو ته مو غوږونه پاخه کړو. ضرورت ته دې څیز نه دی. ضرورت دا دی چې باید زه همیشه یوه خبره کوم، دې څیز ته مو ملا تړلې ده، روان یو، وخت مو ورکړی دی، نو د زړه نه یې ولې نه کوو، د بنیاد نه یې ولې نه رانیسو. زه خو په تاسو ته سبا به په غزل به درته خبرې وکړم، اوس به هم درته وکړم، تنقید به هم درته پرې وکړم، غزل به درته جوړم کړم، اصلاح به هم کړم درته. خو تاسو د غزل د نورو قوانینو نه خبر نه شوئ که د بنیاد نه یې ولې نه رانیسو. د بنیاد نه یې راونیسئ. غزل څه شی دی؟ د غزل قانون څه شی دی؟ د غزل لوازمات څه دي؟ زه همیشه یوه خبره کوم، دا شعر 2 مصرې دی. د حمزه بابا د قول مطابق شعر دې دومره ژور شي چې د دې نه مفهوم راوځي چې ځان ته پرې نظم او افسانه ولیکلی شي. آیا دومره شعر موږ ژور کړی تر اوسه؟ موږ دومره رسېدلي یو؟ موږ نه رسو دې ځای ته. موږ هر سړی بس 2 مصرې را جوړوو، قافیه ردیف ورته جوړوو، بس موږ وایو چې دا غزل شو یا دا د غزل برخه شو، بس خبره ختمه شو. او که خبره کوو نو بیا خلک وایي چې دی راته د ځان نه استادان جوړ کړي. اصل خبره دا نه ده چې موږ په خپله استازي په خلکو خرڅوو. اصل خبره دا ده زه درته د خپلې پښتو په سر قسم خورم چې ما دا سیس خفه کوي، ما د دنیا خفګان، ما د دنیا ژړا په دغه سیس کړي ده چې موږ لګیا یو فضول مو وخت ضایع کړو. شعر لیکو، د شعر قوانینو ته نه ځو. شعر 2 مصرې، ما وختي خبره کوله، شعر 2 مصرې دي، خو دا کم او بیش په 14-15 علومو ولاړ دی. اوس که زه تپوس وکړم چې 14-15 علوم کم یو دي، ما ته به څوک ځواب راکړي؟ غټه مسله دا ده. مونږ د بره نه روان یو، ډېر د سر نه روان یو. زه دا خبره بیا هم کوم چې زمونږ د مشرانو که څه لیکلي دي هغه د وخت ضرورت و. د غزل ضرورت په هغه وخت کې و، کوم ټایم کې چې د غزل دور وړاندې 2م 3م دور را روان و، دغه د غزل ضروریات و. نن غزل په دغه ځای نه دی ولاړ. زه همیشه دی ته دا خبره کوم، ماته اکثر خلک وایي غزل ښځو سره خبرو کولو ته ویلی شي، یا غزل چې دی نو دا د غزالي هغه کیسه ورته خلک راوباسي د فارسۍ او خبره کوي. زه ورته وایم نه، دا دواړه بدل دي. هغه وخت کې غزل په دغه ځای ځکه ولاړو چې هغه په یو تسلسل خیال باندې ولاړو. نن غزل په خپل ځان کې 2 شعره لري او د 2 شعرونو مختلف مفهوم دي. نو چې مختلف مفهوم شو نو بیا د غزل یوه معنی څنګه کیدی شي؟ د غزل هیڅ کله یوه معنی نشي کیدی او نه یې دغه معنی کیدی شي، دا کومې چې ورته مونږ کیښي. بیا چې کله مونږ د برخو خبرې کوو، داسې بیا د نظم خبره کوو، ورپسې ځو. زه به درته لنډه ختمه کړم. 15 اصناف لرو مونږ په نظم کې، 7 اصناف لرو په نثر کې. آیا مونږ دې ته کار کړی دی تر اوسه پورې؟ زه خو وایم چې مونږ ته به د 15 نامې هم نه یاد. دا 7 خو چې کوم نثر چې دی، دا نثر خو زمونږ نه ډېر لرې تللی دی، هغه زمونږ نه ډېر زیات رانه وروسته پاتې شوی. په هغې پسې که مونږ هڅه شروع کړه، کیدای شي چې زه وایم چې 10-12 کاله سټرګل وکړو نو بیا به یو مقام ته رارسوو. ډېره ګرانه به شي. به هر حال ډېرې خبرې دي، د غزل په قوانینو باندې هم شته دی، خو زه خپلې 2 نظریې لرم او دا زه خپلو ملګرو ته هم وایم او تاسو ته هم وایم، که راسره یې منئ هم او خوښه خپله که نه هم. 2 نظریې لرم.
که په علاقو کې تبلیغ کوئ د پښتو د ادب کوئ که د شعر و شاعرۍ کوئ شاعران مه پیدا کوئ نقادان پیدا کوئ کله چې تاسو نقادان جوړ کړل ښه تنقید به کیږي د ښه تنقید سره به ښه چاڼ کیږي او د ښه چاڼ سره به ښه معیار راځي او د ښه معیار سره به زموږ ادب مخ په وړاندې ځي او دویمه نظریه دا لرم چې چاته هم اسلام کوئ که هغه د ستاسو شاګردان دي که هغه مکشران دي که هغه مشران دي چاته هم اصلاح کوئ د هغې وجه دا ده چې کله تاسو یو چاته اصلاح وکړه په ده کې بلها خبرې راووتې وړمبۍ خبره ده کې دا راغله چې په ده کې سستي پیدا شوه دی به تبا تا ته ناست دي دی به دا اوتې بوتې بلي کړي او تا ته به مخې تږدي او ته به ورته بیا اصلاح کړې دویمه دا چې دی د تنقید د خوند خبر نه شو چې تنقید څه شی دی او دریمه دا چې سبا به دی خپل شاګردان یا خپل کشران که څوک لري هغوی ته به دی اسلام نشي کولی ځکه چې ما ورته شعر اصلاح کړو هغه خو پوهه نه شو چې دې کې کمي څه وه او کمزوري څه وه دغه دوه نظریې لرم او تاسو ته یې هم ویم نقادان پیدا کوئ او نقادان تنقیدونه وکړئ زه درته دا خبره هم د وخت نه کوم مونږ ټول کمزوري یو اول زه یم او ما سره بیا ټول مونږ کمزوري یو مونږ نشو کولی چې مونږ د شورو نه یو ښه تنقید وکړی شو یو ښه معیار ونیولی شو خو struggle is the key of successful انګریزان وایي کوشش د کامیابۍ چابي ده کله چې مونږ کوشش کوو او مونږ روان شو مونږ به ضرور یو مقام ته رسو کله چې مونږ کوشش وکړو کله چې مونږ ځان ته لاره جوړه کړه دا هم همیشه ویم مونږ ځان ته لارې هم نه دي ټاکلي مونږ یو لاره رانیولې ده د ادب لاره مو رانیولې خو دا لاره مو نه ده ټاکلې چې زما منزل کم یو دی زه به رسم چرته زما خپل رنګ څه دی زما خپله نظریه څه ده زه په ادب کې د ادب ته په کوم نظر ګورم زمونږ دا نظریې د چا هم نشته بس مونږ ټول لګیا یو شعر لیکو او دا ضرورت نه دی زه بیا هم ویم شعر دومره دي چې بې انتها را سره پراته دي د شعر نه زیات کار باید چې پښتو ته وکړو باید چې ادب ته وکړو او که ادب ته یې کوو د دغه ځای نه به شروع کړو د بنیاد نه یې راونیسئ د بنیاد نه خبرې شروع کوئ د خپلو کشرانو ته وښایئ وزن څه شی دی بحر څه شی دی څپې څه شی دی بیا قافیه په قافیه باندې ما یو نیمه میاشت تراب صاحب را سره و مونږ پې سرچ کړی دی او ډېره مو اسانه کړي ډېر په ساده رنګ کې مخې ته راځي زه منمه زه نه پروفیسر یم او نه ډاکټر یم او نه په ادب کې زما څه مقام شته دی او نه زما څوک خبر اوري خو مونږ خپله هڅه کړې د خپلې برخې هڅه مو کړې ده خپل کوشش مو کړی دی روان یو د دې دپاره نه چې مونږ د خلکو نه لاره خطا کوو د دې دپاره هم نه چې مونږ په دې خلکو خپل استادي خرڅوو بلکې د دې دپاره چې د ادب څه ورکول غواړو دې پښتو ته څه ورکول غواړو سبا که مونږ خلک یادوي د شعر په جامه کې د دنیا خلک یادیږي که مونږ د یو ښه نقاد په طور یاد شو د یو ښه محقق په طور یاد شو د ښه استاد په طور یاد شو دا به زموږ دپاره غټه فایده وي شاعران شاګردان نه پیدا کوي استادان شاګردان پیدا کوي او کله چې شاعران که فنا هم شي هغه صرف یو شاعر په طور د یو شاعر په حیث یادیږي استاد به د استاد په حیث یادیږي او سره د شاګردانو به یادیږي نو باید چې مونږ د خپل ځان نه استادان جوړ کړو باید چې مونږ دغه لاره د استازۍ دپاره راونیسو ځان ته نظریې وټاکو ځان ته لارې وټاکو زه روان په کومه یم زما منزل به څه وي زه به رسمه کوم ځای ته او زه به څه کول غواړم ما پسې به شاته نور خلک زه څنګه راولم دغه پکار دی چې مونږ مخ په وړاندې لاړ شو دویمه خبره د پښتو د املا په املا کې د دنیا خبرې راننوتې دي مونږ منو چې په نن وخت کې غالبا 9 قسمه املا چلیږي 9 قسمه مونږ سره املا ده زه دا هم ویم چې دا د چر کوم ځای نه راغلي د هغه تاسو ته هم پته ده او مونږ ته هم پته ده د اختلافاتو د وجې همیشه دپاره مونږ ته نقصان را رسېدلی دی فایده نه ده را رسېدلې زمونږ اکثر اختلاف جوړ شي زمونږ مشران لکه همنوا پښتو ادبي جرګه د خدای دې تل په اتفاق لري که په دې کې اختلاف راغلو زمونږ د مشرانو اختلاف به راشي دی به ځان ته بله ټولنه جوړه کړي دا ټولنه به وي بله ټولنه به هم جوړه شي هغه مشران چې کومې بل ټولنې ته لاړ وي به ځان ته عهدې هم وټاکي او هغوی به په سیټونو هم کښېني زمونږ مشران خو په سیټونو کېناستو زمونږ د کشرانو کومه لار شوه مونږ ته دغه لاره چا جوړه نه کړه تر اوسه زمونږ مشرانو نن هم که د املا خبرې د 9 قسمه املا راوځي هغوی خو ځان ته لارې جوړې کړي دي روان دي هر سړی خپل کتاب لیکي که سایل صاحب دی که برق صاحب دی که قلندر مومند صاحب او که داسې نور زمونږ کم دی خو ځان ته املاګانې جوړې کړي ځان پسې یو څو کسان هم روان کړو زمونږ کومه لار شوه مونږ چا پسې لاړ شو
زمونږ نه خو یې لارې خطا کړي که نه دغسې دې ټولنو هم رانه خطا کړي په یو نوښار کې 2 ټولنې دي 2 دي که 250 دي 250 دي 250 ټولنې په یو نوښار ضلع کې چلیږي ما ته ووایي په دې کې فعالې څومره دي په دې کې په کومه ټولنه کې فعالیت زه فعالیت دې ته هم نه ویم چې 10-15 کسان مو راغونډ کړو یا میاشتنۍ غونډه مو وکړه دا فعالیت شو دا فعالیت نه دی دا مونږ هر ځای کې راغونډېږو زه فعالیت دې ته ویم چې دې ټولنې کار څومره کړی دی راتلونکي خلکو ته څومره کار کړی دی په ځان پسې روستي څومره خلک دي مونږ چې کله هم ټولنې ته تللي یو مشاعرو ته تللي یو زه هغوی ته دا خبره کوم چې کله تاسو په ټولنه کې کشران نی نو تاسو دا مه ګڼئ چې تاسو کامیاب یې تاسو چې په ځان پسې کشران را نه وستو تاسو هیڅ کله کامیاب نه یې تاسو خو خپل وخت تیر کړو ځان پسې به خلک راوستل غواړي سبا به دا مشران نی دا ټولنه به څوک چلی دې کشرانو ته به تبلیغ څوک ورکوي دی ته به لارې څوک ښایي موږ ته که څوک دعوت رانه کړي لار راته ونه ښایي زه به څنګه ځم اصل فعالیت د ټولنو دغه دی 250 ټولنې په نوښار ضلع کې په وړه غوندې ضلع کې چلیږي د هغوی کار څومره شوی دی هغوی څه کړي دي تر اوسه پورې یا پښتو ادب ته یې څه کړي یا پښتو املا ته یې څه کړي ولې زموږ دا دومره اختلافات روان دي دا نه چې مشران نه لرو د دنیا مشران لرو او داسې مشران لرو که هغه یو ځل خبره وکړه موږ به ورپسې امین کړی وي څوک یې کوي نه نو خیر اصل خبرې د مونږ د مشرانو د اختلافاتو د وجې ورانې دي د املا مسله هم د اختلافاتو د وجې ورانه ده او زه درته د خپل طرف نه زه په تراب صاحب د ټولو نه زیات یقین ساتم په دې داخلو کې چونکې زما سره یو ځای پاتې شوی 4 کال را سره تیر کو او زه در سره هم په هر ډګر ولاړ یم تاسو د املا دپاره دا ښکلی دفتر جوړ دی تاسو د خلکو ته د مشرانو ته د کشرانو ته د املا یو نشست شروع کړئ 1 غنټه 2 غنټې تاسو نشست چلوئ په هغې کې 15 منټه املا ته ورکئ زه مطمئن یم چې په یوه میاشت کې به دا خلک په ډېر څه پوهه شوي وي که مونږ هڅه وکړو مونږ کوشش وکړو ولې نه کېږي زمونږ اصل مسله یا کمزوري دا ده چې مونږ ته په سکولونو کې هم پښتو نشته په هسپتالونو کالجونو کې خو د سره نشته چې په سکول کې راته نه ښایي نو په نورو ځایونو کې به یې راته څوک ښایي نو چې هغوی راته هم نه ښایي نو مونږ ولې هڅه نه کوو زمونږ د شاعرانو ذمواري ده چې مونږ دغه هڅه دغه څیز په خپل سر واخلو دې خلکو ته یې وښایو او زه د خپل طرف نه درته ویم که زه نن په ډاډه غږېږم او په ډاډه یې وایم نو ما د خپلې برخې خپله هڅه کړې ده او زه یې کوم او زه چې کم محفل ته هم لاړ شم او د هلته نه واپس خپل کور ته ځم که هغه په دوبۍ کې وي او که د ځای کې وي نو ما دا یو څیز ځان سره همیشه په زړه کې وړلی دی چې ما نن په دې محفل کې وخت تیر کړو ما دې خلکو ته څه فایده ورکړه او د ما نه دې خلکو څه فایده واخیسته دا زما نظریه ده او زه هر ځای کې هم دغسې یم چې زه واپس ځم نو دا زما سوچ وي که ما هغه ځای کې چاته څه فایده نه ورکړي او زما نه ما هم د چا نه فایده نه اخیستې دا زه د وخت ضیاع ګڼم دا زه د وخت تباهي ګڼم ما خپل وخت هم هسې خراب کو ما خپله کرایه هم هسې خرابه که او ما دا خپل تکلیف هم هسې وکړو زه دغه کامیابي ګڼم که ما نه یو کس هم معمولي غوندې هم څه زده کړل او ما د یو کس نه معمولي غوندې هم څه زده کړل دا زما دپاره غټ غر دی او نن سبا سوشل میډیا موږ ته هر یو څیز اسان کو په پښتو کې د پښتو کره املا لکه اکثر موږ ته مشران را سره دا هم نه مني وایي تاسو په فیسبوک او په سوشل میډیا د خلکو د کره املا خبره مه کوئ ولې مه کوئ که موږ سره هلته کیبورډ نه وي که موږ سره هلته کې اعراب نه وي که موږ سره هلته کې دا پوره یګانې نه وي موږ سره دا پوره حروف نه وي بیا یې در سره منو موږ سره خو په کیبورډ کې هر څیز موجود دی ولې ورسره بیا موږ د دې سره ګزاري وکړو په څه وجې وکړو او زه به دا ګزاره تر کومې کوم داسې خو دا مونږ روان یو 4 کاله کې دا د منګه لګیا او کوشش مو که دا 4 کاله مونږ هڅه نه وی کړه خو دا 4 کاله ور ضایع تللي داسې به پسې 4 نور هم ضایع لاړ شي په دغه څیز کې چې ګزاره ورسره وکړئ ګزارې نشته دی د چا سره یې هم مه کوئ زه درته بیا هم ویم په غزل کې هم د چا سره ګزاره مه کوئ مجبوریانې مونږ د هېڅ هم نه منو اکثر خلک را سره دا خبره راته تراب صاحب اکثر کوي وایي چې د فلاني قافیه ماته کړې ده د مجبورۍ د وجې زه مجبوري د چا سره هم نه منم مجبوري پکې چا راوستي شعر دی مشران وایي شعر د شاعر بچی دی نو دا بچی به زما نه مجبوري که زه به ترې نه مجبور یم دغه شعر زما د لاسو جوړیږي زه ورته وخت ورکوم زه د خپل عقل او د پوهې په زور جوړوم نو دی به زما نه مجبوری که زه به د ده نه مجبورېږم چې زه د ده نه مجبور شم بیا زه د شاعر شم نو مجبوریانې مونږ په یو څیز کې هم د چا سره هم نه منو نه په املا کې منو نه په غزل کې منو نه په نثر او په نظم په نور ادب کې منو باید چې دغه ځان ته دغه لارې په دې طریقه جوړې نه کړو او نه ځان ته چې دی نو دغه بهانې وټاکو چې دا مجبوري ده او دا فلانی دی دا ډینګړی دی مونږ باید قدم واخلو
د پښتو د ادب دپاره یا د املا دپاره دغه ماشومان دغه هلکان راغونډ کوي کینئ دلته کې سامعین راولئ په شاعرانو باندې هم زه فعالیت نه ګڼم دا ما مخکې هم ویلي کله چې تاسو سره سامعین نه وي په ټولنه کې په محفل کې هېڅکله دغه ټولنه دغه محفل یا دغه غونډه یوه کامیابه غونډه نشي کېدی تاسو به سامعین راولئ هغوی به درسره ناست دي هغوی ته به تاسو ښایي چې تاسو د پښتو د ادب دپاره څه کوئ اکثر خلک وایي دا میاشتنۍ غونډه ده فلانۍ ته نه وایو فلاني ته نه وایو ولې نه وایو په غونډه کې خو د دغې خلکو ضرورت وړمبی دی په مشاعرو کې خو هم دا خلک راځي په غونډه کې ضرورت دی چې راشي چې دی وګوري چې تاسو د ادب دپاره څه کوئ صرف د وا دپاره خو به خلک نه راغواړو دی ته به مونږ ښایو چې مونږ د ادب دپاره څه کوو د پښتو دپاره څه کوو مونږ تنقید څنګه کوو په یو بل مونږ نیوکه څنګه کوو په یو بل او په غونډو کې د مشاعرو نه هم باید چې بایکاټ وشي دغه مشاعرې دا شعرونه دا مونږ په فیسبوک هم د یو بل سره شریک کړي دي او شریکوي په وټساپ هم کوو ما د وټساپ ټولنه دا راسره تقریبا 100 کسان موجوده وخت ملګري دي 400 ملګري شاګردان داسې راسره لرم او دې ټولو ته په یو وخت ځان رسوم د سوشل میډیا په زور او دې ټولو ته ما دا خبره کړې ده چې مشاعرې نه کوو هیڅ کله یې نه کوو دا خو مونږ په فیسبوک چې نوی کلام به مو لیکلی ني شیر کړی به مو خلک یې هم ګوري دا د ورکې خبره ختمه ده د دې مونږ ته څه ضرورت دی اصل څیز دا دی چې صحیح کار کول غواړي صحیح څیز مخ په وړاندې وړل غواړي او زه بیا هم ویم چې غزل پرېږدئ نثر پرېږدئ نظم پرېږدئ املا راونیسئ د پښتو ګریمر راونیسئ دې خلکو ته وښایئ چې آیا څه روان دي زه د خپل طرف نه یوه خبره ما همیشه ذهن کې ده او زه ویم که خدای چېرته په وطن کمه زه به دغه یوه لاره خپلوم او که تاسو ته ښه ښکاري تاسو هم کوشش وکئ چې یوه کلتوري ثقافتي غونډې کوئ او ثقافتي غونډې ته دا خلک راوستل دا هم ویم چې کله یوه ټولنه دا ما مخکې هم ویلي چې کله یوه ټولنه په ځان کې پوره شوه چې دې کابینه ولرله دې عهدهداران ولرل دې آیین او منشور ولرلو دا په ځان کې پوره شوه دا به د خلکو محتاجوي نه خلکو ته به مینت نه کوئ چې راشئ موږ سره په ټولنه کې کښېنئ بلکې دا خلک په مجبوروئ چې دی راشي دی تاسو سره کښېني او د دغې دپاره چې کله موږ کار کوو نو باید چې موږ داسې اقدام اوچت کړو چې هغه نوښت ولري هغه جدت ولري دا خلک د جدت د نوښت دومره وږي دي چې زه وایم که دی ته تاسو هسې یو قدم واخیستو دی به درپسې را روان ځکه زموږ دا خلک غواړي چې څه نوي واوري څه نوي وویني دا زاړه خو هر سره یې لګیا دی ټوله دنیا ورسره وکړل بس دا خو د خلکو واورېدل نوي څه کول غواړي او نوي زه یم ثقافتي غونډې راغونډې کوي ثقافتي مشاعرې وکوي او هغې کې یو لاره داسې جوړه کوي چې دې خلکو ته دعوت ورکوي چې تاسو سره په کور کې کوم ثقافتي رنګونه یا کوم ثقافتي لوښي یا کوم ثقافتي څیزونه پراته دي راوړئ او چې په دې کې کوم د ټولو نه زوړ څیز وي هغوی ته یې واړونه ورکوي هغوی ته یې نامونه ورکوي او د هغوی نه باقاعده نومونه مو پوښتئ چې آیا دا تاسو څه شی راوړی دا ګړونج دی دا شمله ده پکول دی توره ده ډال دی دا زمونږ ثقافتي رنګونه دي راوړئ ځان سره چې مونږ یې وګورو دې خلکو سره به پراته وي پخواني څیزونه مونږ به یې وګورو ورسره دا د پخوانۍ ګوره خمتا کپړې به دې خلکو اچولې پکولونه به دې خلکو به په سرول اوس هم دا ماشاءالله په سریږي خو زمونږ دې خلکو ته خو دا پته نشته که نه دی ته ووایي راوړئ تاسو مونږ ته دا ثقافتي څیزونه مونږ سره کېږدئ دلته په ټیبل چې مونږ یې ووینو مونږ ته یې نومونه هم واخلئ په هغې کې چې تاسو زړه ته کوم څیز را پرېوتو پوهه شوئ چې او دا یو ښه څیز دی په دې کې کتابونه هم کېدی شي په دې کې نور قلمونه هم کېدی شي د دنیا نور څیزونه هم کېدی شي یو ښه څیز پکې تاسو ولیدو هغوی ته یې واړونه ورکئ زه در سره هر مالي تعاون ته هم تیار یم ما ته امر وکئ تراب صاحب سره زه 24 ګنټې په لاین یم ما ته امر کوئ زه به درته یې واړونه تیاروم او ورکوئ دې خلکو ته چې دغه خلک تاسو سره ذهني د زړه نه او احساسي در سره ټچ شي بیا به دا څیز به مخ په وړاندې وړو مشاعرې که مونږ کوو د کلي د ماحول د محفل د رنګونو دپاره یې کوو د دې خلکو دپاره یې کوو زموږ د شاعرانو خو مشاعرې هر ټایم مشاعرې مونږ خو چې هسې دوه کسه یو بل سره کښېنو شعر و شاعري کوو اصل څیز خو دغه دی چې دې خلکو باندې هم شعرونه واورئ چې دی م واوري چې او مونږ شعرونه وایو مونږ څه لیکو څه وایو او دغسې دا ټولنه د تل ودانه وي او زه ما مخکې هم د دې دفتر معاینه کړي و راغلی وم ډېر ښکلی دفتر جوړ شوی دی دا ډېره غټه هڅه ده دا ډېر غټ کوششونه دي نن سبا څوک ځان ته یو وړوکی شان بیټک نشي جوړولی نن سبا خپل کور کې سړی ځان ته خپل چت نشي جوړولی بیا د پښتو د ادب دپاره دومره غټه هڅه کېږي دومره
ښکلی کوشش کیږي. دا د دې ټولنې او د دې مشرانو د دې چې کوم ارګنایزر دي د هغوی مننه کوم چې دومره ښه هڅه روانه ده. زه بیا هم د خپل طرف نه درته وایم چې زه هر خدمت ته تیار یم. ما ته به امر کوئ که زه په دوبۍ کې یم که دلته یم انشاءالله زه به در سره خپله هڅه خپل کوشش کوم. که هغه تاسو په هر ډول کوئ مونږ به در سره انشاءالله قدم اخلو. مونږ غواړو چې دغه ټولنې دې فعالیت ولري، دغه ټولنې دې یقینا په دې نوښار ضلع کې څرګندې شي چې خلکو ته پته ولګي چې مونږ 250 ټولنې لرو، نو کوم ځای کې لرو او څنګه یې لرو، چې مونږ ته خو حساب میلاو شي، مونږ ته خو پته ولګي که نه چې او د فعالیت روان دی، د خلکو کارونه روان کړي دي. او خصوصا د همنوا پښتو ادبي جرګې د ملګرو نه خواست کوم، خاص کر د کشرانو نه، چې دی دې خپل فعالیت ضروري کړي. ځکه چې زه همیشه ګورم زمونږ کشران کل مونږ همیشه لرې لرې منډې وهو او همیشه په نورو ټولنو کې زه دا نه وایم، مشران وایي چې هرې ټولنې ته لاړ شي چې په کوم ځای کې مو عزت دی، هرې ټولنې ته ځان ورسوئ. خو خپله ټولنه، خپل کور، خپل در، انسان د خپل در نه سپکیږي هم او اوچتیږي هم. که مونږ وغواړو د خپل در نه اوچت شو نو مونږ به هر در کې اوچت یو انشاءالله. مونږ به هر در کې خپل عزت لرو، مونږ به هر در کې هره خبره په جار کولی شو. تاسو کوشش وکئ خپل دا کشران، خاص کر اسماعیل سواتی صاحب، هلال صاحب، تاسو ته مې خصوصا خواست دی، ریاض لیونی صاحب شو، مظلوم زاخیلي صاحب، تاسو د دغه مشرانو سره لاس وکئ او دغه مشران پرېږدئ چې دوی دغسې په کرسو ناست وي، ځکه دا دی باندې دغه کرسۍ ښکلي ښکاري، دی په دغه تختونو ناست ښه دي. به دی چې صرف ناسته وي نو زمونږ هغه محفل به منظم وي، مونږ به هغه خپله هڅه کولی شو. تاسو منډه ووهئ، تړه ووهئ او تاسو کوشش وکئ. نن سبا هر یو څیز ډېر اسان شو. ما خو درته وویل په فیسبوک یو پوسټ وکئ، د دنیا خلک به درته را رواني، د رابطې سے کتر ضرورت درته نشته دی. بس هر سړی خپل طرف نه ملګرو ته میسیجونه وکئ. دا خو نن سبا اسان دي او فریم دي. دغه کوئ، کوشش وکئ چې دغه خلک در سره راغونډ شي. په دې کلو کې چې تاسو ته څومره شاعران ښکاري، ادیبان دي وي، د پښتو صرف هغه مینوال دي وي، راولئ یې دلته یې کېنوئ، دلته ورته وښایئ، خپل دفتر ته یې راولئ، دلته ورته عزت ورکئ او دلته هغوی ته مشاعرې وکئ، شعرونه ورته ووایئ. خامخا دا خلک راوستل غواړي دلته دې محفلونو ته. موږ دا دفترونه څه ته جوړو، موږ راغونډېږو د څه دپاره؟ هم د دې دپاره چې دا خلک رانه فایده واخلي. او بیا کوشش په دا کوو، دغه مشرانو ته مې دغه بیا خواست دی چې کله در سره بیا خلک راځي بیا کوشش کوئ چې ورسره په ادب یو څو خبرې کوئ، په تاریخ ورته یو څو خبرې کوئ چې دغه خلک د خپل تاریخ نه خبر شي، دغه خلک د خپلو اتلانو نه خبر شي، د خپلو مشرانو نه خبر شي او دوی پوه شي چې آیا موږ څه کړي دي، مشرانو څه کړي دي او څه کول غواړي. دا خلک به درسره زه درته یقینا وایم چې دې کې داسې لیوني خلک وي چې هغوی به در سره که شاعران نه وي هغوی به در سره رواني. راځئ موږ در سره لاره نیسو، راځئ موږ در سره قدم اخلو، په هر ډګر به در سره ولاړې. خو تاسو هڅه وکئ، تاسو کوششونه وکئ او دغه چې کوم دلته نورې ټولنې دي هغوی ته که تاسو غواړئ موږ به هم در سره یو، ورسره پخپو به ورته پرېوځو، هېڅ خبره نشته دی. د ادب دپاره هر ځای ته ورته تلی شو، هغه هم راولئ، د ځان سره یې کېنوئ، اتفاق، ورورولي زموږ دا زموږ وړمبی څیز دی چې دا په مونږ کې راشي. بیا په داخل وړوکی غوندې کلی دی چې په دې کې مونږ چې دی 2-3 ټولنې لرو، دا هم زموږ دپاره د زیان سبب دی. بلکې زه دا زیان نه ګڼم، البته که هغه ټولنه هم فعالیت لري او دا هم لري، دا ډېره غټه خبره ده، ښه خبره ده. که داسې نه وي نو راغونډ شئ، په یوه ټولنه کې ټول راکېنئ او د یو بل سره خبرې وکئ، د یو بل سره محفلونه را جوړ کئ او مونږ به در سره یو انشاءالله. مونږ به قدم اخلو. زه بیا هم وایم چې زه هر خدمت ته متیار یم. ما ته لکه د کشر په شان د دې ټولنې د یو غړي په حیثیت راته وایي انشاءالله زه به در سره یم او زه به در سره انشاءالله خپله هڅه کوم. خبرې مې ډېرې زیاتې وکړې په دې هیله چې رانه ملګري مشران خفه شوي نه وي. زه بیا هم وایم چې د ادب معیار دا زموږ ضرورت دی او کوشش وکړئ چې د معیار لمنه راونیسئ، کوشش وکړئ چې دې خلکو ته معیار وښایئ. موږ به انشاءالله در سره یو. ښاد مو غواړم، اباد مو غواړم. بل حال